د جاپان کاواساکی کمپنۍ د بیکس په نامه داسې روبوټ جوړ کړی چې د غرڅنۍ بیزې یا آیبکس په څیر دی او نه یوازې وزن وړلی شي بلکې انسان پرې سورلي هم کولی شي. په داسې حال کې چې په جاپان کې د زیات عمر لرونکو خلکو شمیر په زیاتېدو دی، یعنې خواوشا 30% جاپانیان له 65 کلونو څخه زیات عمر لري. د کاواساکی انجینران وایي چې دا چیلی یا بیزه به یې ورسره په وزن اوچتولو کې مرسته کوي. کاواساکی کمپنۍ ویلي دي چې د عمر له ډېرېدو سره انسان نه یوازې په وزن اوچتولو کې مشکل لري بلکې ځینې وخت ورته حتی ډېر ګرځېدل هم ګران وي. د کمپنۍ په وینا د بیکس په نامه دا بیزه به یې په کارخانو، ګودامونو او کروندو یا فارمونو کې هم له خلکو سره ډېر کومک کوي، ځکه چې دا د اصلي بیزې یا چیلی په څیر کینی او پاسی او هم په هغه ډول قدمونه اخلي. په 2022 کال کې د دې غرڅنۍ بیزې یا بیکس کامیابه تجربه شوې او هیله ده چې په 2023 کال کې بازار ته د خرڅ لپاره وړاندې کړل شي. جاپان د نړۍ په هغو پرمختللو هیوادونو کې شامل دی چې په روباټیک ټیکنالوژي کې یې د پام وړ پرمختګ کړی او هڅه کوي چې دغه ټیکنالوژي د انسان د ژوند اسانولو لپاره ډېرې نه ډېره وکاروي.